حدیث کې راځي پر روایت ابو موسی اشعری رسول الله فرمایلی دي بشکل رب العالمین د یو سړي د بچی روح والے او قبضيږي نو به ورته وایي چې اے ملک الموت وېزما د بنده هغه بچی د روح تاسو را قبض کی چې سترګې ور باندې خلې دي هغه را قبض کی د ظلم واده امر ټوله کړه هغه ویل چې نعم یو بچی لرلو او دغه روح موږ را واغسو رب العالمین به وایي چې فما قال دي سړي نو سو ویلې جزه فزه وکړي کنه نو ملک الموت ورته وایي چې استحمد ویل او د شي ویل چې ان لله و انا الیه راجعون الله رب العزت به وایي چې جوړه کړي له زماره بندر لپاره بیت یو قرب لري جنت کې او نو مرده کې بیت الحمد ستا بچی دی هغه برکه درک مرګ فیصله رب العالمین وکړه نو کوم څومره جزه فزه وکړي هغه جوړیږي به روح به نه راځي دا خبره ده چې انسان به صبر وکړي او د شي وایي چې ان لله و انا الیه راجعون پم د یو دعا باندې رب العالمین دی انسان له جنت کې کور جوړ کړي او دا کور نوم به دی بیت الحمد د حمد کور یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څوک چې بشپور سکی دوله رکعات کې شواره دی فرض نه ان دا سنت وکي الله رب العزت دلا یو کور په جنت کې جوړي سار سنت دی او نماز پکې سنت دی او د قشن د ماقام ما خصن انسان د دې اهتمام کوي رسول الله فرمایي نتیجه به دی چې رب العالمین بدلا او اغه دنیا کې یو کور جوړ کی